غوړي به هم لږ لږ اخلو. په خدای 500 روپۍ. 50 روپۍ غوړي اخلي کور ته. 500 روپۍ څنګه وکړم؟ ورځې تېروم. دواړه پښې دې خپلې نه دي؟ غوښه خو بیخي نشته. غوښه بیخي څونه وخت کېږي غوښه به دې نه یې خوړې ځه؟ ولاندې والا څه ووایم درته. السلام علیکم ورحمت الله. قمر نن په قندوز کې دی ګرانو. نن راغلی یو قندوز ولایت ته. تاسو وینئ قندوز مرکزي چوک دی. دلته موږ ګرځو په هغه ورونو پسې چې څوک زحمت او خواري او محنت کوي تر څو پر یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کړي. تاسو به په دې ویډیو کې ووینئ چې موږ داسې خلک پیدا کړي چې څوک سپین ږیري د چا دواړه پښې نشته دي، هغې بیا هم چاته د منت لاس نه نیسي، فقط غواړي یو مړی حلال روزي پیدا کړي. دغسې خلک زموږ په کار دي او انشاءالله داسې خلکو سره موږ مرسته کوو. ویډیو تر اخره وګورئ، درسره شریکه هم کې ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم کاکا څنګه یې؟ شکر درګوره. څنګه دې کورونا مراعات کړې اوسه پورې چې ونه کې نه کېږي نه؟ صحت دې څنګه دی؟ شکر د خدای. د مچګریت نه بل کار نشته چې صحیح ګډ کېږي زه هم وکړم ته هم وکړې؟ والا څنګه کاروبار ده؟ هغه پیسې غواړي. 100 روپۍ مصرف راځي نو والا که پوهېږم چې څه کاروبار وکړې، څه کار ده، هېڅ کار غریبي نشته ده. زه خپل رنګمال یم، مستري یم، څنګه وکړم دا غریبي نو فقط همدومره پیسې داسې همدا کار کوم. مطلب اوس خدای راوستی دی نو نو څنګه وکړو؟ 200 روپۍ پیدا کړې والا دیوالا نه کې کله 100 روپۍ په خدای اعتبار کې که نه چې ورځې 500 روپۍ ما کار کړی دی. ورځې 500 روپۍ. 50 روپۍ 100 روپۍ مسله د خیر اپ کور ته بیا وړه څنګه وړې؟ څوک واخلي بیا څه شی وړې کور ته؟ دا کورګه بس ورځې څنګه کار وکړم، زه ډوډۍ راوړم، پلار مې ترکاري راوړي، ښه بس همداسې خدای تېرېږي نو ترې اولي ده نو بس څه خبره ده. لکه هېڅوک هم د ولږې خدای پاک نه پرېږدي. والا نو څنګه وکړم وروره چا ته ویو؟ زه الله به خیر راپېښ زه خدای په مهربان ده نو اوس ځینې خلک یې که نه بازار ته لاړ شي، مطلب غوړي واخلي، پسې راتېر شه اوړه واخلي. اوس ما ته غریب خلک ما ته یې چېرته اخیستی شي؟ غوړي به هم لږ لږ اخلو. په خدای 500 روپۍ. 50 روپۍ غوړي اخلي کور ته. 500 روپۍ څنګه وکړم؟ ورځې تېروم. ولا مشکله ده وروره نو مشکله ده نو داسې بېکاري ده په خدای چې بازار ته روځه. غوړي 50 روپۍ اخلي غوړي 500 روپۍ او دغه ده څه ورته وایي وریجې او دا شیان خو هر څه پاتې دي. ولاندې والا وریجې مرجې خو څوک وخوري، څوک واخلي. غوښه خو بیخي نشته. غوښه بیخي څونه وخت کېږي غوښه به دې نه یې خوړې ځه؟ ولاندې والا څه ووایم درته، څه ووایم درته؟ 2 میاشتې ووایم، 2 میاشتې ووایم، 3 میاشتې وکړم، 2 میاشتې. الله دې اسانه کړي پوه شو. خو تاسو ما مخکې ورته ویل چې زحمتکشه خلک خپل زحمت وباسئ. والا توکل په خدای دا غټه خبره ده. خو الله تعالی هېڅکله خپل بنده داسې نه پرېږدي چې یو سړی زحمت وباسي که نه، یو سړی محنت کوي، دا خپل لاس تڼاکې کوي که نه، هېڅکله یوازې نه پرېږدي. بس یو خداوند داسې نو ورسوي نو. کاکا وخت مې ورته ونیو، موږ هم مسافر یو، زړه مې تنګ و. هېڅ خبره نه. دا خو به تا نه یي، دا خو نه زمانه ده. دا ته واخله. خیر اوسه. صحیح ده. دا ورته وګوره بس کېږي دې که نه. بس خیر اوسه نو ژوندی اوسه. دا دې کور ته یوسه سمه ده. خیر اوسه. څه خو نه ویل غواړې. دا الله دې مل په ارمان ارمان کې تېر شو، په غمو غمو کې تېر شو، غریبۍ ژوندون مې خدایا. tan funcționează giureste. Ne păi acolo. Cudam pe da veres. Are și acolo. Cera. Acolo să vei ne club acolo. Ne, păi hodit ne sta. Ne. Hisu cum dida ne kan. Ha. Dedi. Ardușa. Doar بخير خپل نه دي. اذا قدام انقلاب او غرش ده. مې خپل کار ځای وته کار ځای. بمبر خانه بمبر करने خانه. ها. ای از اینجا اون طرف نیست. اردوش زمین جنه. این بالا چی دیگه زونو دیگه. آینک. خب بسیار سخت نیست.
خواهد گذاران کنیم چی دیگه چی کار کنیم مشکل است دیگه ها دواړه پښې دې خپلې نه دي نو مطلب شپې ورځې دې تېرېږي پې خو روز چم پیدا میکنی سه ساعت 2.5 ساعت ساعت ولی برای دیگه کیس پس دیگه ای تو روز آمده که مثلا چیز هیچ درآمد نبود و همه تو بره این خانه نه خداوند میته دیگه میته خداوند قیمت ارد خبر داری چند است ما والا نان میخریم خشک میخریم گرم میخریم خشک میخریم خب طالب و روغن آه این خو مشکل است چقدر روغن میبری خانه روغن یک بشکه میخریم 4.5 ساعت 5 ساعت میخریم بشکه خورده چه خورده چقدر وقت میشه که مثلا یک هفته میشه در خانه خود یک بوجی آرد مثلا همین تو روغن و این چیزا رو نبوده باشی نه آرد نبود نمیشه پورا نمیشه فقط نان میخریم نان میخریم سخت است نه فقط عادیه با غریبی سخت است نه سخت خصوصا که دو پایم نداشته باشی دو پخیمون نداری ها والله دیگه خداوند خو رزق میده خداوند خودش خیر میکنه خالص ارمان ارمان کی تیر شو غمو کی تیر شو غریب ایشم دور می خدایا سلگو کی تیر شو دی دنیا خلقون یا تو نن سبا خلقون یا تو خو پایتان اردوش قط است نه تو بس خسته چطور میتونی شب داریم قایشون میگردیم تو امو رئیسی کو که ما ببینم تا کجا قط است خیر است خفه خو نمیشی نه خب بازم این دیگه شه اردوش همیجا نیست یعنی اینجا نیست خب فقط بذارم نه یاولم کرایو اما چیزا سخت هستند دیگه کاکا که باز یک آدم معیوبم باشه ها مای باش خو کاکا بله اینمی استو شده سلام علیکم خیبین ها سلام بچه خیبین این استو شده سلامت باش جور باش بخیر باش این حق تو است تاسو باندې خلک ډیر کم پیدا کوي چې دواړه پښې نه وي او دلته قطې وي همینجا کمره ما آوردیم خب ما از کابل آمدیم و کوشش مو کوله چې تاسو خوندې خل پیدا کړو او هغې سره مرسته وکړو واقعا تاسو قهرمانان یاستئ تاسو هغه خلک یې چې چاته د سوال لاس نه نیسئ پوه نو بنګ درنه ځو ما میریم این برفمانده مهربانی صبح که خیستی از خواب چی در دلت بود یا نبود که ما چی بیارم خانه چی نبیارم ها بود وقت یک روغن کار بود چای و کار اینا برات خدا برد در میشه خدایا په سلګو کې تیر شو په ارمان کې تیر شو په غمو کې تیر شو غریب ژوند می خدایا په سلګو کې تیر شو